السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا ورجینیا ریاست په کوم ځای کې ما هي مارکیټ خو علاقہ کې ما روان یو غریزي علاقې ته ما کلیوالي سیمه ته ما ګیر چاپیره چې کوم پټی دي غرونه دي او دا خبره موسم هم ډیر مزیدار دی نو مالې خوان راکونه ما غوښتل مې چې تاسو هم ځان سره په دې لاره بوزم په دې لاره باندې نو روان یو تقریبا لاره خو ډیره اوږده ده ماته ډیره اوږده لاره پرته ده تقریبا زه به ګنټه سفر کوم نیمه ګنټه سفر مې وکړو د خپل کور نه دې خوا راتو پورې دې هایوې پورې راتګه پورې دا 66 هایوې ده نو دا مونږ بوزي او د کومې علاقې تاسو بوزم دي ته مونږ مخکې هم راغلي یو د دې په غریزه علاقه کې مونږ ګرځېدلي یو فرنټ رویل کې مونږ ګرځېدلي خو نن به مونږ د فرنټ رویل نه لږ مخکې ځو سټیلي ته د سټیلي ته به ځو هلته مونږ د ثوابۍ سره تعلق ساتونکي د تاج صاحب تاج اکبر صاحب چې کوم دی نو دلته کې یو فارم هاوس دی فارم هاوس ته به ورځو او هلته کې به ګورو چې فارم هاوس یې څنګه دی ته چې که نه تاسو فارم هاوسونه ډېر لیدلي فارم هاوس مطلب دا دی چې اراټ یې دی نو اراټ کې کور دی که نه بیسیکلي اراټ خو خیر پټي ځمکه یې ورسره داسې تقریبا دغه حساب سره نو موسم هم ډېر مزیدار دی باران ورېږي نو ودرېږي سلانجه ده او موږ روان یو فرنټ رویل طرف ته او دې خوا چې کوم دی نو ګړي بيزي چې خلکو ساتلي دغه مخامخ مې ولیدلې نو ورځو تاسو به وینئ تاسو به هم خوندونه اخلئ او سو فار خو چې کوم دی د موسم نه خوند واخلئ وریځې دي پاس په هوا کې به تاسو ټپس هم وینئ نه ټپس باندې خبره کوم خو ما یو بل تاسو کوم دي کله موږ ملګرو کې څوک مستری وي د ګاډو مستری چې د ګاډي د وایپر په بار راشي د وایپر خو شوش وش کوي کنه دا دغه کوي اواز تاسو به اورئ چې دا څه وجه دا خو د ما نوې وایپر یې چولې دي یو میاشت مخکې دا ولې کړلارې کې شیشه سپوره شوې ده یا دا وایپر سپورې دي لکه وایپر سپورې نو ما ته وایي زه پکې د چړچمو تیل لوار کړم چړچمو تیل خو موږ رشتې له خیره سره کور کې نه به ورکو او مخامخ چې کوم تاسو ونې وینئ نو دا تقریبا غر دی او غر د پاسه چې کوم دی نو ونې دي زموږ په کلي علاقو کې غرونه راسي مطلب د ونو ډک نه ونه دې موږ خوړلې دي که څنګه نو زه به ورو ورو به ځو پکې ویډیو په منځ کې پاس کوم او تاسو هم خوندونه اخلئ نور خو زه شتې نه بس یو ګاډی نیم روان دی مخکې هغه بریک ماتې به وینئ او نن چې کوم دی نو موسم ډېر ښکلی دی ډېر مزیدار موسم دی یخني هم دومره نشته که نه نو زه پکې لږه سام واخلم او بیا نورې خبرې اترې وړاندې کړو چې ښکلې غونډه ځای پکې راځي او زه یې پېژنم تاسو ته بیا زه ښیم که نه ماسې خو داسې خبره روانه دی خوا کې ګاډي کې پته نشته چې کار ته روان لکه څنګه دلته اکثر چې خلک مزدورۍ له ځي لږ خفه وي که نه لکه ماشوم چې لکه سکول ته روان وي او خفه وي دا هم داسې خفه غونډه ناسته وه نو ما چې الله دې مل شي نو زه به لږه تمه واخلم او تاسو لاره انجوی کړئ نو باران خو لږ تېز شو او دا خبره او دې ځای کې وایي چې تاسو احتیاط هم کوئ چې اوسې اړېږي نه اړېږي نو اوسې ونه واخلئ که نه وي ډیر ټیکسي نو وخت یې سړک کراس کوي تاسو هم احتیاط کوئ دلته موږ مخکې راغلي خو هغه ماښامې ټایم نو ما تاسو ته به ورځې ویډیو جوړه کړم په دې علاقه کې خو د بده مرغه چې کوم دی نن پکې بده مرغه یا ښه مرغه یا خوشقسمتۍ نه یا د خوشبختۍ نه چې کوم دی نن باران ورېږي نو باران خو نعمت دی د الله تعالی او ډېر خلک دې محرومه دي که نه لکه که ځان مزار باندې یادونه وطن واخلو که نه باران نه کېږي او باران د ځمکې آبادي ده که نه نو بس دا خو واقعي اوبه د ځمکې آبادي ده نو بلکل دا خو نو ډاوټ زه به د ټرک نه مخکې شم دا جس چې کوم دی چې دا لګیا دی لوډ یې تړلی نو دې په مزه روان دی موږ سره خو لوډ نشته موږ سره خو پلین کوچ دی پلین کوچ خو تاسو ته پته ده فلاینګ کوچ ورته وایي که دا پلین کوچ خو چې کوم دی موږ جوړ کړی خو دا فلاینګ کوچ دی بیسیکلي چې په هوا کې الوزي او تاسو خو ما تېر یو ویډیو جوړه کړې وه تاسو جوړه تاسو نه راکتلې په امریکا کې مې ته پلین کوچ ښودو په امریکا کې پلین کوچ یې نه وي بیسیکلي فلاینګ کوچ یې دا هایسټ یې ورته وایي دغه ګاډي نشته نه کوسټر شته سوزوکي نشته خو دا یو پاکستاني تن و هغه چې کوم دی جاپان نه یو کنټینر راوړی او بیا په هغه سوزوکو کې هغه آرویز جوړ کړي ریزیډنشل ویکل هغه ګاډي چې خلک پکې پاتې کېږي سفرونه پکې کوي هغه سفرونه خو خیر په ګاډو کې ټولو کې کېږي خو چې شپه هم پکې کولی شي زما موبایل دا کیمره لکه کږه غونډه نه پته نشته ستاسو سټ ورسره کوک نه شي خدای مکه نه نو ما سره دغه غم دی اوس به دې خوا راوړو لاین به کراس کړو ځکه شاته راپسې چې کوم دی یو ګاډی را روان دی او بلکل لایټونه یې هم راله راکړل بیا خواشه کلي وطن والا کار د را سره یې وکړو نو داسې به شي
ځای ته روان یو مارشل وی چې 3 میله کې دی، فرنٹ رویل 26 او بیا چې کوم دی نو سټراسبرګ 32 مایل کې. موږ به تقریبا دغه سټراسبرګ چې کوم دی دغه خوښلو د 32 میله لار تقریبا 30 میله موږ ته پاتې ده، خدای مې نه غلطي کنه. نو ورګه به خپل موبایل کې چې کوم دی نو اډرس هم ورکوم یو کېریان کنه. نو زه به اډرس هم ورکوم. اډرس مطلب دا چې پته به ورکوم چې دې تاسو د ماسی आवाज پکې اور هغه आवाज کې چې دې خواته شو خواته شو چې توګه پیرانه نشي کنه. تاسو هغه دا ماسی چې کوم دی موږ د لار خي ماسی کنه. ماسی وته څه کوي د مور په شان دي کنه. ماسی لکه د مور په شان دي. نو دغه حساب سره نو زه اډرس ورکوم بیا نور خبرې اترې کوم. نو ماسی خو وایي چې تا ته تقریبا د نیم ساعت لاره پاتې ده، 10 منټو او 10 میله لار ده او 10 منټه به زموږ لګي. په دې په منځ کې موږ ځینې په کلیوالو علاقو کې دننه هم تېروځو. دې وخت کې موږ په هایوې روان یو. په دې هایوې به تقریبا موږ روان یو 2 میله نور 2 میله موږ اوس نور زو. بیا به تقریبا 9-11 میله موږ په کلیواله علاقه کې دننه په لوکل سړکونو باندې بیا سفر کوو. که څنګه هم خوښه ده نو که خوند یې در نه کو بس موسم خو انجوی کړئ، سړک نه خوند واخلئ کنه. او دا خبره چې تاسو به هم یاد ساتئ. زه هم چې زه څه وینم چې هغه تاسو به وینئ. ما خو لیدلي ډېر څه ځکه چې موږ تاسو چې کوم دی نو دلته کې ډېره موده وشوه موږ یې خوړه شین کړی دی، خو تاسو ته یې درښایم کنه. نو مې چې تاسو یې وینئ. او د ویډیو مقصد هرګز دا نه دی، د ویډیو مقصد هرګز دا نه دی چې ډېره په خلک یا ځوانان یا پیغلې یا ترکي هلکان یا جینکې دې ته وهڅوو چې په غلطو لارو باندې په غیر قانوني توګه باندې یعنی ایلیګلي په خپل کلی، خپل وطن، خپل سیمه، خپل کور، خپل ملک پرېږدي او په غیر قانوني توګه باندې نورو ملکونو یا نورو هیوادونو ته لاړ شي کنه. ژوند دلته په سهولت دی، خو دغه سهولت چې کوم دی نو خواري غواړي او زاري غواړي او محنت هم غواړي. نیمه شپه به له پاسې او د کار روزګار به دې پته نه لګي بله کیسې پکې روانې وي. نو دغه ټول هر څه شته، خو زه هره ویډیو کې دا خبره کول غواړم چې هسې نه غواړئ څوک دا ووایي چې زه تاسو دا ویل غواړم چې تاسو بس په غلطو لارو باندې یا په غرونو باندې یا په ځنګلونو باندې یا د خپل ژوند په قیمت باندې یا د خپلې مرۍ سره د چاړه راښکلو په غرض باندې یا چې کوم دی نو خپل ژوند په خطر کې اچولو سره نورو ملکونو ته، نورو سیمو ته، نورو علاقو ته نه دي تلل پکار کنه. په قانوني توګه چې کوم دی نو تلل پکار دي. نو چې دا نه وي چې مشکل وي، په غلا نه تل پکار. کله چې بس د غل مثال تاسو واخلئ چې غل وي کنه، که غار ځای کې وي، که په کور کې وي، که په کلي کې وي، که په وطن کې وي، که په جاپان کې وي، که په امریکا کې وي، نو غل به ګرځي بیا کنه. اوس دې وخت کې باران هم تېز شو او زه به لږه سام واخلم او دمه به وکړم. صحیح ده؟ نو ټول راسره مل پاتې شي. نو باران خو دې ځای کې بیا لږ سلو شو. نو ما چې ریکارډینګ شروع کړم تاسو ته به ګورئ نو چې موږ کوم طرف ته روان یو دې طرف ته به تاسو ته رش ډېر کم ښکاري، خلک به ډېر کم روان وي کلیوالو علاقو ته یا فرنٹ رویل یا شینګډووا یا دغه شانتي نور مخکې چې کوم تاسو دا طرف تاسو چې کوم دی نو ساوث کیرلانا، نارت کیرلانا، شمالي کیرلانا، سویلي کیرلانا، فلوریډا، ټینسی کنه او بیا ورپسې تر کیلیفورنیا پورې تاسو تللی شئ. داسې تقریبا 3-4 ورځې په سفر کولی شئ داسې نورو سټیټونو سره نورو علاقو سره تاسو یو ځای کوي. او مخامخ که مونږ وګورو نو ټریفک را روان دی زیاته. نو دلته یو 2-3 ورځې چوټي وه او دا خلک دې طرف ته چې کوم دی چې کله چوټیانې دي کلیوالو علاقو ته چکر له راځي. زمونږ او ستاسو په کلو کې یا علاقو کې چې چوټیانې شي د خلکو رخصت شي د سکول نه، د کالج نه یا چې کوم دی د نوکرو نه، مزدورو نه، نو هغه بیا چې کوم دی ښاریو ته ځي. خو دلته په امریکا کې سیستم الټا دی. دلته چې چوټیانې شي خلک د ښاریو نه کلیوالو علاقو ته ځي ځکه چې هلته سکون وي، پیس وي، امن وي، خوشحالي وي کنه دغه شانتي وي. نو دا کنه بل چاته وي تاسو ته ما سره ملګری ناست دی هغه ته مې وکتل مې هغه پې وکړلو کنه. نو بس دغه کیسې دي. او موږ کلي کې یو هلک و نو هغه جز بیا چې کوم دی نو هغه څه داسې نیمګړې غونته لیونې مازغو کې لږ غونته فرق و. نو په وخت باندې ډاکټر ته مو نښېدی شو علاج هغه بس عاجز چې کوم دی نو بالکل هغه د مازغه چې کوم زیات تر سیلونه و هغه بیا ډېر زر مړه شو. یو وجه خو دا و چې هغه خلکو تانګه و، چا به ورته لیونیه، چا به ورته پلانیه، چا به ورته څه وې. نو تانګه و بیا هغه عاجز پوره لیونی شو. چې پوره لیونی شو چا بیا خبره کوله که نه هغه به پکې دا هم وې کنه نو بیا پخپله وې و که نه. نو زه هم تاسو ته دا کنه پکې دا پکې دا هغه ځای نه راغلي دي که نه. هغه وایي که نه نو موږ به چا پر جواب ورنه کړو بیا به یې و که نه. نو دا وګوره مخالف چې کوم دی ټرکونه هم را روان دي، ټریلې هم را روانې دي، موټرې هم را روانې دي. او دا چې څومره دا وخت چې کوم دی نو ماښامي له ورځي نو دومره به د هغه طرفه رش سیوا کي. کله چې زه واپسې کوم نو کېدای شي بیا په رش کې نښتې که نه.
نو دا پکې تاسو وینئ غرونه دې وخت کې موږ په غر کې روان یو خو تاسو ته به دا فیل کېږي نه یو راکم چې کم دی سړی چې څنګه لکه په ملکند کې روان دي نه نو هغه حساب سره موږ غره کې روان یو لاندې چې کم دی نو د غره نه لاندې بلا کورونه دي پټي دي چا څاروي ساتلي دي چا ګډې ساتلي دي چا بيزي ساتلي دي او لکه دمو پکې زه واخلم که نه او که نه د مخامخ غر ته تاسو وګورئ دا مخامخ غر چې دی څومره ډک دی څومره ګور دی د ونو نه د څانګو نه ګوره په دې ونو کې چې کم دی نو ځناور هم شته په دې کې میلوګان شته که نه په دې کې چې کم دی نو ځنګلي سپي شته په دې کې چې کم مختلف چې کم دی نو څه وته ریکونز پکې شته اوس ریکون به ځان له ګوګل کې چې په پښتو کې هغې ته څه وایي چې زموږ په علاقو کې ما چې ریکون نه لیدلی ښه او هر قسمه ځناور ماران هر قسمه شیزونه پکې شته خو دې د هغې نسل نه ختموي لګیا نه دي چې مطلب دا دی ځکه چې د میږي نه واخلې تر اتي پورې دا ټول چې کم دی نو موږ چې زه خورو یا د دنیا دا نظام دی نو په دې کې خپل رول لوبوي خپله رول پکې لوبوي او هغه رول که دې کې یو شي نسل ختمېږي نو د دنیا هغه سایکل چې کم دی د خوراک یا چې کم دی هغه ورسره ډسټرب کېدی شي هغه ورسره خرابېدی شي که نه نو دا ټول شیزونه چې الله تعالی پیدا کړي دي نو دی هسې نه دي پیدا کړي دی څه نه څه مقصد له پیدا کړي دي او دې کې د الله تعالی چې کم دی نو خپل هغه مقصدونه چې کم دی نو هغې به د دنیا کې پوره کوي که نه بیا دغه شانتې اوس ډېر ډیټیل کې پرې نه ځو خو تاسو چې کم دی نو په خپله بیا چې کم دی نو پرې نور له په ګروپ لیک هم څه وګورئ که نه زه به تاسو ته اشاره در کوم او تاسو چې کم دی نو بیا ځان له ګورئ اوس لاندې غوږ کېږدئ ښه لاندې چې کم دی لاندې هم سړک دی زه به دا ووایم چې نږدې 20 فوټه لاندې سړک دی بره مونږ په غر کې روان دي 2 غرونه دي نو بره هم سړک او لاندې هم سړک که نه نو سوچ کوئ او دا په سوونو میله دی په سوونو میله دا چې کم دی نو 2 میله 3 میله 10 میله دا تقریبا زه چې کور را روان شم کوم ځای ته موږ روان یو تقریبا 15 یا میله لار وه 15 او یا میله او اوس هم موږ ته تقریبا نږدې دا ماسي وایي که نه ماسي څه شوه ماسي دا ده ماسي وایي چې 12 میله به نور هم زه په دې لاره چې 12 میله بیا لړ شو ټوټل ما ته 21 میله لار پاتې ده که نه زه په ځان لږ اوبه وڅښم که ستاسو اجازت وي څنګه هم خوښه ده که نه او که نه نو دې ځای کې مو بیا باران لږ تیز شو او فرنټ رویل ماته څه وایي چې څومره لار نوره پاتې ده 7.4 مایل مطلب دا دی چې 2.3 میله یا 4 میله به نور زه په دې لاره ځم اوس دې غر ته تاسو وګورئ تاسو ته مخامخ شیزونه ښکاره شي ګاډي ټایر کچې ته ورشو کچې ته مطلب دا دی چې هغه پیپ نو اوس یې وینئ نور کله خو چې دلته زه راشم دې علاقې ته نو زه دا ایکسیټ اخلم دا یو لار اخلم او په دې لاره تاسو ما ښه ډېر ګرځولي او که یاد هم نه وي که نه نو موږ بیا درته یاد کړو بیا او که یادول ځان ته په خپله غواړئ نو بس ښه مزېدار چې کوم دی لاندې لاړ شئ دې ویډیوګانو کې درې ویډیوګانې دي هغه وګورئ دلته دا زما ښه ډېر ګرځولي خو تاسو دې علاقې ته دې سړک ته وګوره د فاق ته دې چې کوم دی سړک ته چې کوم دا اوبه راټوتې دي که نه وریځو او د سړک ترمنځ مونږ ګیري که څنګه هم خوښه ده نو نور کله خو زه دا ایکزیټ واخلم ایکزیټ 13 خو نور به مونږ سیده ځو سیده به ځو مخامخ که تاسو ته ما هغه غرونه وښودله نو هغه غرونو باندې وریځې داسې راکښته شوي دي لکه سړي کله چې کور ته دننه راغلي که نه کورونه دي پکې او بلکل پاک دي او باران تېز دی زه نه پوهېږم دې وخت کې به تاسو ته صحیح څه ښکاري نه ځکه چې دا وایپر هم تاویږي را تاویږي زه ډېره بښنه غواړم سر مې در باندې وګرځم مخامخ پټي دي په زما کې زموږ سړک ته خو تاسو ته اوس زه موبایل تاول نه شم ځکه چې باران دی او زه کوشش کوم چې د ګاډي کې ډېر چاپېره کیمرې ولګوم چې تاسو ته بیا هر اړخ ښکاري ما خو د دې لپاره تاسو لپاره چې کوم دی د بجلۍ ګاډی اخیستی و دا مې خیال و چې هغې کې به زه ریکارډینګ کوم خو د هغې د کیمرې ریکارډینګ چې کوم دی نو هغې کوالټي هغه شانتې نه ده څنګه چې زما د دې موبایل ده دې خوا دې کورونو ته چې تاسو وګورئ والله چې دم صفا صفا شنه شنه پراته دي کورونو سره خوا کې هغه علاقې که څه هم چې کوم دی نو جمع دی خو هغې ځان سره خوا کې چمن یې پکې دا اوس هم پورې شین دی نو ښکلې صفا صفا ښکاري ځکه چې ونو کې پاڼې نشته او چې پاڼو کې پاڼې نشته نو تا ته هر څه صفا ښکاري دا ماما زوی روان دی نو په موږ یې ټول اوبه راوویشتې نه تېزېږي او نه سلو کېږي ملکه یا تېز شه یا روشه نه ماما زوی نو ماما لور وه ښه نو زه صحیح ده دا دې خوا رالو او زه به د خپل نیویګیشن کې هم ګورم چې زه به کومه اکزیټ اخلم کومه لار به اخلم موډ راغی یا الله خیر دی ورولې د خیره دي او ما تاسو ته وایپر هم تېزې کړي دي چې تاسو څه وینئ او موسم نه هم خوند واخلم نو په کلي وطن کې به تېر څه مودې راسې باران نه و نو اوس نیمه جوړ وایي چې اوس به شوي او که نه به یې شوي نو که نه وي شوي نو بس د دې باران باندې ځان سترګې یخې کړې نو زه به نور څه ووایم
او دعا به کوم چې تاسو باندې خدای پاک الله تعالی د باندې رحمت شي به ووري بس دعا کولی شي دا مناسب دلته مناسب راځي ما یې په دا علاقې چې کوم ډېر تاریخ هم لري دا په سونو کاله زړه دا په دې ځای کې ډېرې غټې غټې جنګې شوي دي ته چې سیول وار ویل کېږي په غرونو کې بله دې کورونو ته وګورئ که نه تاسو ته به نه ښکاري تاسو صرف سړک تاسو د سړک نه خوند واخلئ هماغه چې کوم ملګري ناست دي د هغې ټایم وګورئ که نه هغې یې ستاسو دپاره انجوی کوي نو بس که خدای راوستی که خیر زه بیا یو بس اخلم بیا یو بس کې ټول که نه دغه شان دی خو تاسو به ټول خاموش ناست ځکه چې زما نه ملګري خاموش ناست دي که نه خبرې نه کوي صرف په اشارو کې ما ته خبره کوي که نه چې ټوخی مو ورچي نو ما ته وایي وټوخېږو که نه ټوخېږو زه چې ورته یم وټوخېږه نو بیا ورټوخېږي خو خیر الله دې ورسره ښه شي زما دومره خیال ساتي 6 for US 340, US 522 toward Front Royal, Winchester. بس په رانږدې شوي او دا خبره ماما وایي چې تاسو به چې کوم دی وینچسټر ته پښتو شي دا ایگزیټ دی او لوکل لارې ته رانږدې شوي باران ډېر زیات تیز دی او دا خبره چې وریځې په اسمان کې اوس پکې ته رانږدې شوي دا ایگزیټ به موږ Take exit 6, then keep right at the fork. بالکل ورته وي بالکل نمازګي ورته وي تا به نه خبر کړو وړه دې بچ وه که نه نو دې وایي چې دا لاره واخلي اوس به موږ لوکل لارې ته داخل شو زه به خپل موبایل په لاسو کې ونیسم موبایل هسې خلک لاسو کې نیسي که نه خپل وینې نیسي نو زه به یې ونیسم چې دا اوس لار راته ښکاره شي اوس موږ لوکل چې کوم دی نو په دې لاره به ځو دې به داسې فریادونه شروع کړم Keep right at the fork. بالکل بالکل تاوي ته بېغمه شه یاره زه دا اواز به وکړم خبر به ټوله غلې کېږي keep right at the fork که نه مطلب موږ ته تاوي اشاره Continue for 4 miles. څلور میله موږ په دې لاره ځو او زه به لږ ویډیو پاس کړم خلکو ته یا ویډیو نه پاس کوم دا اوس په اشاره ودرېدو لوکل لارې ته راغلو که دا وایپرې تاسو تنګئ بخښنه راته کوئ هیټر مې بند کړو ما ځان د یخنۍ نه مو رایټ ټرن آن ریډ this line only که نه نو رایټ په سره اشاره تو شو خو دا خبره چې ګاډي دا روان دي نو ځې چې ځو که نه او دې ځای پولیس ماما هم غواړي چې کوم دی نو ځایي کس وي نو هغه د خپل علاقې ډېر خیال ساتي ګوره دلته کې چې کوم دی نو که پولیس والا چې اخیستلي کېږي که نه دا راته بله خبر رایاده شوه نو هغه دا دی چې هغه هغه علاقې نه اخیستل کېږي کوم خلک چې په هغه علاقه کې پاتې کېږي اوس مثال په توګه زما کلی وطن دی کلی چم مې دی او زه په هغه علاقه کې چې کوم دی د پولیس افسر شم نو زه بیا زیات خیال ساتم خیال بیا ځکه ساتم ځکه چې زما کلی دی وطن مې دی زه به خپل بچي خپل کور والا خپل وروڼو خویندې هغه هم محفوظ ساتم نو دا ډېر زیات دغه کېږي او نه څه به په پاکستان کې خصوصا په خیبر پښتونخوا کې هم داسې وي خو دا خبره چې بله مې چاله روغه کوله په یو کلي کې بیا راته پته ولګېده نو ګناه اخیستل غواړم روغه چې کېده نو بیا هغه لږ په ژړا شو هغه یو کس پکې زه روغه ځکه کول غواړم چې نه مې د تحصیل وشتې او نه مې د تاڼۍ وشتې ځکه چې صرف د ریپورټ لیکلو دپاره مې پولیس له 50,000 روپۍ ورکړي نو خفه شوم یار چې یو سړی د خپلې علاقې د خپلې سیمې د خلکو نه 50,000 روپۍ دې لپاره اخلي صرف ریپورټ ولکړي اف آی آر چې ته وایي فرست انفارمیشن ریپورټ چې کوم وي هغه ولې ولیکي د هغې پرې 50,000 روپۍ او بیا چې کوم دی نو ځینې خلکو د سوال جوابونه کوي چې کاغذ ختم شوی دی نو خفه شي سړی خو ځای نه وی بس خو دغه پولیس والا ته هم ګناه نشته ځکه چې دا حکومت وقت یا د وخت چې حکومت وي هغې ته ګناه وي ځکه چې یو کس له چې هغه تا په ډیوټۍ لګولی تا سره نوکري کښې هغه له دومره مراعات او دومره سهولتونه ورکول پکار دي چې هغه بل چاته لاس نه نیسي او د هغه روزګار نه چې کومې پیسې ګټي چې هغه پرې پوره د میاشتې ګزاره کړي د هغه د ښځې د هغه د بچو د هغه د مور او پلار کم سے کم چې کوم دی دې ته کتل پکار دي چې په موجوده وخت کې په امریکا کې چې کوم دی د هرې علاقې اندازه لګول کېږي چې دلته ګراني څومره ده دومره ارزاني څومره ده په ځینې علاقو کې چې کوم دی نو خلک $1,00,000 د میاشتې ګټي او په هغې یې ګزار نه کړي په ځینې علاقې کې خلک چې کوم دی $2,000 د میاشتې ګټي او په هغې کې ښکلې هغه شانتې وخت لري څنګه چې هغه $1,00,000 ورکوي که نه نو دا څه چې سرکار حکومت د علاقو او سیمو ته کتلي دي چېرته چې ګراني څومره زیاته ده نو هغه عمره چې کوم دی نو خرچې ورته برابر دي زه به تقریبا 2 میله نوره په دې لاره لوکل لاره ځم دا پکې هوټل هم راغی ډبل ټري هیلټن بای هیلټن دې خوا کورونه دي له خیره سره هغه کورونو ته خو راغلي یو پیره که یاد وشي که نه او دا وایي چې د پورټ اف ورجینیا انلینډ پورټ دی دا دې خوا د روخي اړخ ته که نه نو پورټ خو اکثر چې کوم څه پورټ ته پته نشته چې پورټ دی خو انلینډ پورټ یادېږي په اوبو کې به پورټ نه وي ښه خو زه په اول ځل په ورجینیا کې ولیدل
نو دا ته وکیل ورجینیا ډېر لوی سټیټ دی ریاست دی څنګه چې پاکستان یو ریاست دی څنګه چې افغانستان یو ریاست دی ملک دی داسې ورجینیا یو ریاست دی ریاست په امریکا کې مطلب دا دی چې مختلف سټیټونه د خپل قانون دی خپل آئین دی د سټیټ خپل په امریکا کې د وفاقي قانون سره سره هر سټیټ ته هر صوبې ته چې کوم دی نو هر ریاست ته چې کوم دی نو هغې بیا خپل قانون دی لکه اوس که زه مثال واخلم په افغانستان کې یو صوبه ده یا یو ولایت دی یا چې کوم دی یو پروینس دی او هغې کې چې کوم دی نو هغې خپل حکومت هغې کې چې کوم دی نو خپل چې کوم دی نو د هغې خپل یو حکومت وي او په هغې کې چې کوم دی د هغې خپل یو قوانین وي خو بیا هغه وفاقي یا فیډرل ګورنمنټ چې کوم یا په پاکستان کې دی وخت جمهوري حکومت دی جمهوري ورته ویلی شو یا نه شي ویلی ګاډ نو ځینې خلک وي دی ځینې خلک وي نه دی که ځینې وي هایبریډ دی ځینې وي چې دا نه دی خو هغه د خلکو خپل سوچ دی نو په پاکستان کې 4 صوبې دي مثال به زه خیبر پښتونخوا واخلم ځکه زه په خپله په خیبر پښتونخوا کې پیدا شوی یم نو زه به خیبر پښتونخوا چې کوم دی ذکر وکړم نو په خیبر پښتونخوا کې تاسو کولی شي 18 امینډمنټ صوبایي خودمختاري which is په قانون کې خدا خو هسې ده نه که نه نو په ورجینیا کې تمباکو پیدا کېږي مثال په توګه تمباکو چې پیدا کېږي او دوی هم نور امریکې ته تمباکو ورکوي نو په ورجینیا کې چې کوم سړی تمباکو اخلي مثال په توګه نو هغه ته په 1 روپۍ به میلاویږي که په بل ریاست کې په 10 روپۍ تمباکو پاڼه ده نو په ورجینیا کې په ورجینیا تن ته چې کوم دی نو کم سے کم هغه ته په 15 روپۍ په 10 روپۍ یا په 10 روپۍ نه بلکې په 15 روپۍ یا په 2 روپۍ میلاویږي ځکه چې په ورجینیا کې کېږي اولنی حد مې د ورجینیا دی که نه نو دغه شان دی چې کوم دی نو ځکه دا خلک په خیبر پښتونخوا کې اوازونه هم وخي In a quarter mile, turn left onto State Route 802. 802 ته تاویږو بیغمه شه تا خبر کېږم مامال بیا که نه نو 802 ته به تاویږو نو بله کیسه مې دا کوله چې اوس په خیبر پښتونخوا کې بله مې سردار حسین بابک صاحب اورېدو بابک صاحب چې کوم دی نو وطني سیاستدان دی او وطن د پښتنو لپاره غږ هم پورته کړی دی زه بار بار وایم چې زما یوې سیاسي پارټۍ سره تعلق نشته دی بابک صاحب مې اورېدو بابک صاحب وایي چې بجلي زموږ پیدا کېږي او چې کوم دی نو ډایرکټ ځي پنجاب ته که نه دغه صوبایي خودمختاري ده که دغه چې کوم دی نو صوبایي چې اوس پاکستان په خیبر پښتونخوا کې بجلي چې کوم دی نو خلکو ته چې کوم دی په نور ملک کې په 15 روپۍ یونټ میلاویږي په کار چې خیبر پښتونخوا کې 50 روپۍ یونټ میلاوي شي دې کې موږ تاویږو ټرافیک هم را روان دی باران هم دی او یا الله تی خیر لور ولې پردي کور ته لړ نشو یار دا څنګه چل دی مورو رسیدو نه لا رسیدو خو نه ها زه لږ مخکې رالم لاره غلطه شوې وه Route 8, Route 639. ښه زه خو دلته رالم 802 ته وي راتاو شو اوس وایي چې لټ به وکړي ښه مخامخ ګرجره چرچ دی که نه او اوس صحیح بلکل علاقې ته را انټر شو کوم چې بلکل کلی دی اوس به کلي کې تاسو کورونه هم وینئ Take the next right onto State Route 639. ښه بس ماما زویه ته مړ ته مه تنګوه موږ تاویږو چې ته څنګه ویې لږ دې اواز وکړې که نه بی اویر اف ډاګس که نه وي د سپو نه ځان خبر وساتې د سپي مې ساتلي یو دی نو خوري نو اوس دې خوا رالو نو دغه صوبایي خودمختاري دا مې خبره مې دا کولی چې ورجینیا خپل قانون او خپل آئین هم دی که نه څنګه چې داسې نه پوهېږم چې ستاسو طرف څه کیسه را کوم راغلی دا اوس وایي چې 200 فیټ کې به ډبل چرچ روډ ته تاو شي دلته به ډبل چرچ وي نو یو بل ته مخامخ چرچونه کولو پرې دلته هم خلکو چې کوم دی کوڅه په کوڅه چرچونه جوړ کړي لکه څنګه چې په کلي وطن کې جوماتونه کوڅه په کوڅه باندې وي هر چا ځان له چې کوم دی نو جوړ کړي وي نو زه نه پوهېږم او دلته چې زه راتلم نو تاج صاحب ته مې ذکر وکړم ما ورته مې تاج صاحب ستا فارم هاوس ته تلل غواړم ما ته چې 12 بجو نه پس پسې مې ولې یو 12 ما چې چاله خپل کور چابي ورکړی هغه 12 بجو پورې په چرچ کې چې کوم دی عبادت کوي اوس موږ غر ته راوخوتو زما غوږونه هم بند شو بلکل نو موږ څومره لار ځو په دې لاره باندې اوس یې تماشا کړی که نه او یا الله خیر له ورکړې ورولې یا الله خیر که نه او نو اوس تاسو وګورئ اسب په مزه ځای دلته خلک په اسب هم ګرځي ښه کلیواله علاقه کې خلک په اسب باندې چکرې وهي نو بیا څنګه چې تاسو اسب ووهئ خیال کوئ ساین لګېدلی نو نن خو باران دی څوک که څوک پاس پر وځي ټانګه برابر نه کړي او دلته خلک په ځناورو ډېر خفه کېږي ډېر زیات دې خفه کېږي ځکه چې دې ته دا پته ده چې کوم دی نو ځناور چې کوم دی نو په درد هم پوهېږي په خفه کېږي او خوشحالېږي زموږ ښه سړک ته چې کوم دی نو د اسب فارم دی نو خفه کېږي په ډېر زیاته دا ځینې خلک وایي چې په فلاني ځای کې امریکې دا چلو که امریکې دا چلو ګوره کنټکس ته کتل غواړي که نه دې خبرو ته په دې جرنالیزم کې یا صحافت کې چې کوم دی یو خبره کېږي چې ته یو خبره کوې نو د هغې بیکګراونډ به هم وایي چې لکه د کلي مثال به درکړم بیا پلاني او پلاني دښمني وایي دومره کسان یې وویشتل په یو ځای ته 6 کسان وویشتل 8 کسان وویشتل د چا وجل د چاته نقصان رسول دا ډېر زیات چې کوم دی د خفګان خبر ده یو انسان وجل چې کوم دی الله وایي چې دا د پوره انسانیت وجنه ده چاته نقصان نه دي رسول پکار خو زه مثال درکوم
شپږ کسان دې په یو ځای ووژني نو دا سوچ پکار دی چې یو کس شپږ کسان وژني دې ځای ته رسي یو خو پیسو دپاره خلک چې کوم دی لالچ دی هغه ځان له کیسي بله کیسه دا ده چې شپږ کسان وژني د هغې په شا څه علت وي څه ریزن وي څه وجه وي نو دغه سوچ پکار دی که نه نو خو انیوی اوس روان یو داسې تاسو لارې نه خوند واخلئ او زه فکر کوم چې دا موسم به تاسو له خوند درکړي دا وګوره دغه مخامخ شیشه دي لګولې را سړه ښکاري نه که نه موړ دی د شیشې لګولې را چې ګاډو ته یو بل ښکاري چې دا سوچ کوه که نه څومره خیال ساتلی کېږي د یو بل او کله د یو بل نه کورونه دومره لرې لرې دي او د دې خلکو خپلو کې یو بل سره غم خادیم ده او دا د سوونو کالونه دلته پراته دي دا خلک د دې خپلې ځمکې دي خپلې پټي دي که نه خپلې څاروي دي او خپلې کیسې دي او دلته پاتې کېږي او زموږ غونته خلک به د چکر له راځي که نه لکه ځان به واخلو زما خپل ځان ډېر شوق کېږي دلته مې یو ارټ وی اوس همې نه خوري لا که نه ارټ ته اخیستې نه شم ځکه زما نوکري ده بلا کیسې مې دي نو هغه به که خیر وي او چې کله مې ریټایر شي بیا به واخلي چې ریټایر شي بیا چې زه ګرځېدی نه شم چې یو نوړی خورم او بلې له ټایم ورکوم که نه سوچ کوه بیا زه په ارټ سموم په دې عمر کې پکار خو زه دا ورکړې د الله دې وي چاله ډېره او چاله کمه خدای مې دې خدای دې هغه درکړي چې وي ستا په شور وسم که نه بس موږ هم دغه سوال کوو پټو ته رانږدې شو دی به اوس دلته چا څه ساتلي دي دي چې کوم دی نو ټرانسپیرنسي پرایویټ پراپرټي دي غواګانې ساتلي دې خوا پټي کې چې کوم دی غواګانې ساتلي شوي دي او دې خوا چې کوم دی دې غواګانې ساتلي دي دلته لکه د کلي وطن په شانتې پیم کولو خرڅېږي دلته لکه د کلي وطن په شانتې ته چې کوم دی د چرګانو هګۍ هم ځان له اخیستی شي دلته لکه د کلي وطن په شانتې چې کوم دی ته یو بل نه غوا میخې خو خیر دلته یي نه که نه غواګانې م اخیستی شي ګډې م اخیستی شي بیزې م اخیستی شي که نه نو دا هم کولی شي خو مطلب دا دی چې مخامخ ورکه دا پک ټرک را روان دی دې خو بلد دی دې لارې سره مونږ کندې ته اړتو نه کړي که نه او هیوي ډیوټي زه چې دلته راځم زه ډېر یېرېږم په دې باندې هر یو کور کې چې کوم دی مورچې هم جوړې دي او هر یو تن سره چې کوم دی ټوپکې تماچې دي هغه ټوپکې تماچې دي ورسره چې به تاسو په خوب کې هم لیدلي که نه نو زه چې راځم ما سره مې یو ټوټو تماچه راغلم چې ځان سره راواخلم لا تر اوسه پورې مې چې کله نه مې اخیستی اوسه پورې مې په یو ډز نه دی کړی که نه هسې په هوا کې خیر په هوا کې ډزې کول هم نه دي پکار پوله چې څومره په تیزۍ سره بره ځي دومره په تیزۍ سره لاندې راځي الله خیر دی نو خو ما پې لا ډز نه دی کړی په خپله تماچه باندې اوس به لړ شو جی پی ایس راوټینګ ناٹ ایډوایزډ که نه اوس وایي چې دلته سګنل هم نه راشه که ته ودېږي سګنل یې نه نو بیا به مونږ څه کوو اوس به مونږ لړ شو داسې سیده روان یو ما ته اوس هم تقریبا 2 میله لار پاتې ده چېرته چې زه روان یم نو د خیره دې وي او زما هغه ملګری چې کوم دی زما نه مخکې را رسېدلی یم د تاسې صاحب خو خیر ډېر مشر سړی دی خدای دې لري او ډېر کامیاب ډېر محنت یې کړی دی په دې امریکا کې ډېر خلک یې په روزګار کړي دي ځان سره د خیبر پښتونخوا د صوابۍ ضلعې د مانیرۍ سره تعلق ساتي نو اوس ور روان یو او دا وګوره دې څه ودرولي دي دا د جوارو مشین یې ودرولې دی که نه ترېشر ولاړو هلکه د جوارو مشین نو بس ما څخه یو ډرایور مې لو شي چې ما سره ډرایوینګ کوي که نه بیا به تاسو ته چې کوم دی بیا به تاسو ته په امریکا کې دا غرغنډې به در باندې بیا به تاسو صحیح امریکا وګورئ الله ښه خیر له ورولې نو دې ځای کې ورته غوږ کېږده مخامخ بل ګاډی را روان دی او ما ته چې کوم ملګري ټول ویده شوي دي د خیره سره که نه وده دي او یو وکیل خان دی چې کوم دی نو بس لګیا دی په یو ساه باندې ځان لیمری مو چکړه او دې ځای کې بیا به وي احتیاط کوئ دې ځای کې اوسې منډې وکړي کوي دا ساین چې لګېدلی دی نو دې د دوی سره د اوسو هم دا خیال دی ټرینډ یې دي که نه د اوسو هم ورسره خیال دی چې اوسې هم ونه لګي او بل چا ته نقصان ونه رسي نو زموږ خو دا خبره چې زه کلي ته تللی یم ما ته مور مې بچې به ډېر خیال کوه چاله چرګه ونه وي په ګاډي باندې مې ولي که نه زه به ولې چرګه وایم که چرګه دې وویله بیا به هغه چرګه چې کوم دی د 500 روپیو نه ولا 500 یې وویلی که نه دلته اکثر خلک په کلاره باندې چې کوم دی نو خلکو ته چرګې دې طرف ته جوار کرلی شوي دي هغه وچ شوي دي وږي دې لر کړي او ټانټې یې ولاړې دي لیزي هیلو او دغه شانته مخامخ بل چرچ دی ویني دا بله ګرچه ده ګرچې پکې ښې ډېرې زیاتې دي او ګرجې سره د لوبو ځای هم جوړ شوی دی او بعضې وخت چې کوم دی دا ګرجې چې کوم دی بیا ساتلي شي بیا خرڅوي ساتلي مطلب دا دی چې بیا غټه ګرجې چې جوړه کېږي چې کوم دی نور څه وشي لکه وړوکي جومات چې غټ جومات جوړ شي په کلي علاقه کې بیا خلک غټ جومات ته ځي که نه دې خوا غواګانې دي زمونږ ښې اړخ ته غواګانې دي ښې ډېرې جوړتیا دي ګیا خوري او دغه حساب سره اوس دلته کې موږ راځو الله دې خیر له ورولې داسې به لږ شو وایټ فیلډ او فلانې فیلډ او نیګرې فیلډ
0.4 مایل کې ټول ټال زموږ په 1 منټ کې یا 2 منټه کې به ان شاء الله You will arrive at your destination. ها بالکل صحیح خبره ستا خبره بالکل ډیسټینیشن دا اوس 0.3 مایل نو خي اړه ته موږ ځای راځي نو خي اړه ته چې کوم نه بیا مطابق او دی وخت کې بس نږدې شي په دا هیټر هم باندې کما دغه چې توت څوړ ده نشم بار یخنی ده او دنه ګرمي ده گاډي کې نو دا اوس 0.1 مایل کې دغه مخامخ ځای ده او موږ ورسې بیا په بل ویډیو کې بتاو چې کوم نه پورا فارم با چې کوم نه تاسو په بل ویډیو کې دنه او د دې سره به زه وکیل خان تاسو نو واخلم اجازه ژوند دیو سه ګړندیو سه او د لوی الله په امان یا الله خیر بلکې